لومړنی افغان ستورمزلی عبدالاحد مومند په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان لومړنی ستورمزلی عبدالاحد مومند د دوشنبې په ورځ د جرمني له مونیخ ښار څخه کابل ته تر لیږد وروسته د رسمي او ولسي مراسمو په ترڅ کې د پلازمینې په مرنجان تپه کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي جنازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، دفاع او ترانسپورت وزارتونو په همغږۍ له جرمني څخه کابل نړیوال هوایي ډګر ته انتقال شوه. په هوایي ډګر کې د هرکلي او درناوي ځانګړي مراسم ترسره شول چې پکې حکومتي چارواکو، د مومند کورنۍ، فرهنګیانو او ګڼ شمېر هیوادوالو ګډون کړی و. وروسته د کابل په مرکزي عیدګاه جومات کې د مرحوم عبدالاحد مومند د جنازې لمونځ ادا شو او جسد یې د مرنجان تپه کې خاورو ته وسپارل شو. د مراسمو پر مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ډاکټر عبدالباري عمر مرحوم عبدالاحد مومند د افغانستان یو وتلی او علمي شخصیت وباله او ویل نوموړی پر هیواد او اسلام مین انسان و چې مړینه یې د افغانستان لپاره ستره ضایعه ده. عبدالاحد مومند په 1988 کال کې فضا ته سفر وکړ او د افغانستان لومړنی ستورمزلی شو. نوموړي د خپل فضایي ماموریت پر مهال د قرآن کریم تلاوت وکړ او له فضا څخه یې له خپلې کورنۍ او د هغه وخت د افغانستان له ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره په پښتو خبرې وکړې. په همدې سره پښتو د نړۍ له هغو ژبو څخه شوه چې له فضا څخه پرې خبرې شوي. اولین هغه مسلمان چې فضا ته د الله جل وعلا کلام ورساو، دا الهام ربانی ده. مرحوم عبدالاحد مومند د 2016 کال د جون په 21 د 28 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله د جرمني په مونیخ ښار کې وفات شو. د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد بدخشان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د اشکاشم ولسوالۍ له 15مې سرحدي لیوه او لومړي سرحدي کنډک لیدنه کړې ده. د دفاع وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې مجاهد د سرحدي ځواکونو د فعالیتونو ارزونه کړې، د هغوی مورال یې لوړ کړی او د سرحدونو ساتنې او دفاع په برخه کې پر لا زیات چمتووالي ټینګار کړی دی. ویل شوي چې نوموړي د هیواد په شمال ختیځو سرحدي سیمو کې د مهمو پوستو او ولسوالیو لکه کرانمنجان، زیباک، واخان او پامیر څخه هم لیدنه کړې. هیچ دشمنی نمیتونه که به کشور به نظام اسلامی ما خطر وارد بکنه. این وظیفه کلان شماست و از این اهمیت وظیفه شما معلوم می شود. شما در یک عبادت و در یک خدمت اجتماعی هستین که نفع شما به مردم تمام افغانستان میرسه. نفع هر فرد شما به اسلام میرسه، به مسلمانان میرسه، به مردم کشور ما و شما میرسه، به نظام اسلامی ما و شما میرسه. این یک چیزی بسیار مهم است. په دې سفر کې د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت هم له هغه سره ملګری و. اشکاشم د افغانستان هغه ولسوالۍ ده چې له تاجکستان سره په پوله پرته ده. جرمني د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کانال لپاره نوي ډیپلوماټان مني. د جرمني حکومت په رسمي توګه تایید کړي چې د طالبانو د حکومت 4 تنه نور ډیپلوماټان یې منلي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې برلین ته ورسیږي. د دوی چې ویلي د راپور له مخې برلین دغه ګام د هغو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ایستلو د اسانتیا لپاره پورته کړی چې په جرمني کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دي. جرمني غواړي د نویو ډیپلوماټانو په منلو له طالبانو سره یو مستقیم تخنیکی کانال پرانیزي ترڅو د مجرمو پناه غوښتونکو د ایستلو دوسیې چټکې کړي. دا پریکړه له کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. تر دې وړاندې د جرمني لومړي وزیر په کلکه ویلي و چې هیواد یې د طالبانو د رسمیت پیژندنې یا د اړیکو د عادي کولو پر لور ګام نه پورته کوي. خو نیوکه کوونکي وایي چې د نویو ډیپلوماټانو منل په عمل کې د اړیکو د عادي کېدو معنا لري. په ورته وخت کې ګڼ شمېر افغان کډوالو او د بشري حقونو فعالانو پر برلین توندې نیوکې کړي او دا پریکړه د اګست له بدلونونو وروسته په ښکاره له بشري ارزښتونو سره په ټکر کې بللې ده. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره له هر ډول داسې سیاسي جوړجاړي او معاملې ډډه وکړي چې دوی ته مشروعیت ورکوي. په افغانستان کې د نجونو د پرلپسې 5م کال لپاره د کانکور له ازموینې له محرومیدو سره هم مهاله
نن دوشنبه د 1405 کال د کانکور ازموینو پایلې اعلان شوې. د اعلان شویو پایلو له مخې راشد ولد پهلوان له پروان ولایت څخه د 360 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړی دی. همداراز انعام الله ولد شیرزمان له کونړ ولایت څخه د 358.9 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم مقام او عبدالهادي ولد عبدالرحمن له پکتیا ولایت څخه د 355.9 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام ترلاسه کړی دی. د ازموینو ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال په دې ازموینه کې 1,1750 کسانو ګډون کړی وو، خو نجونې د 5م پرلپسې کال لپاره له دې ملي ازموینې بې برخې پاتې شوي دي چې دا موضوع د تعلیمي فرصتونو د محدودیت په اړه پراخې اندېښنې راپورته کوي. کاظمي قومي وایي حکومتونه بدلیږي خو د ایران او افغانستان اړیکې تلپاتې دي. د افغانستان لپاره د ایران پخوانی ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي ایران طالبان د افغانستان د یوې برخې استازي ګڼي خو د هیواد له نورو سیاسي جریانونو سره هم خپلې اړیکې ساتي. هغه د احمد مسعود او محمد محقق تهران ته وروستۍ بلنه د تاریخي، فرهنګي، اخلاقي او عقیدتي اړیکو برخه وبلله او ټینګار وکړ چې حکومتونه بدلیږي خو د ایران او افغانستان د ملتونو اړیکې دوامدار دي. اختلاف نمی‌بینم. ایران، مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی متعلق به همه مردم افغانستانه. شما نگاه کنید در طول این 47 سال که میگذره حکومت‌های متنوعی آمدن با سلیقه‌های مختلف در داخل افغانستان، اما اون چیزی که برای نظام جمهوری اسلامی ایران، برای مردم ما مهم بوده، بیش از هر چیزی توجه به مردم افغانستان هست. مردم افغانستان نمایندگانی دارن، حالا یک بخشی از نمایندگان زمانی حاکم شدن، بخشی حاکم نیستن و جمهوری اسلامی ایران چون نگاهش به همه مردم افغانستان هست، بر این اساس آمدن اینها رو ما به عنوان یک آمدن خیر و برکت میدونیم. این اصلا مسئله اعتقادی است، فرهنگی است، تمدنی است، اخلاقی، مسئله سیاسی نیست. این که اینا حاضر شدن آمدن با شما نگاه کنید در طول این 47 سال. شنونکي وایي د قومي څرګندونې ښیي چې تهران هڅه کوي هم له طالبانو سره کاري اړیکې وساتي او هم له مخالفو افغان سیاسي څیرو سره خپلې پخوانۍ اړیکې پرې نه کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر الکساندر ډیکرو افغانستان ته د سفر پر مهال د ننګرهار ولایت درینور ولسوالۍ له زلزله ځپلو سیمو لیدنه کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه د خلکو د ملاتړ، د ټولنې د پرمختګ او د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره هڅې کوي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې له هرو 4 کسانو څخه 3 د ژوند د بنسټیزو اړتیاو په برابرولو کې له جدي ستونزو سره مخ دی او د حالت یې د زلزله ځپلو سیمو د لیدنې پر مهال له نږدې ولید. هغه زیاته کړې چې د سرپناه جوړولو، د سیلابونو د زیانونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو جوړولو او د کاري فرصتونو د برابرولو پروژې روانې دي. ډیکرو ټینګار کړی چې بیړنۍ مرستې د خلکو ژوند ژغوري خو پرمختګ د اوږدمهاله ثبات او روښانه راتلونکي لپاره زمینه برابروي. پر کیف د روسیې په بریدونو کې 3 کسان وژل شوي. اوکرایني چارواکي وایي د دوشنبې په سهار د روسیې د توغندیزو او بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د اوکراین په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د کیف د پوځي ادارې مشر تیمور تکانچو ویلي د ژغورنې ډلې لا هم په زیانمن شویو ودانیو کې د خلکو د لټون او ژغورنې عملیات روان ساتلي دي. د کیف ښاروال ویټالي کلیچکو هم ویلي د بریدونو له امله ګڼې استوګنیزې ودانۍ زیانمنې شوي او لسګونه اوسیدونکي ترې ژغورل شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تر دې وړاندې د روسیې د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی و. بوست ساتونکو مس عینک اتلانو ته ماتې ورکړه. بوست ساتونکو د یوې غوره توپ اچونې په پایله کې مس عینک لوبډلې ته د 18 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په روانو 11م پړاو ان شپږیزه کرکټ لیګ سوپر کولا سیالیو کې خپله 2مه بریا خپله کړه. دغې لوبډلې په لومړیو 11 اورونو کې 115 منډې ورکړې وې خو په وروستیو 9 اورونو کې بهترینه توپ اچونه وکړه او له پاتې یوازې 50 منډو یې په بریالیتوب دفاع وکړه او ستره بریا یې خپله کړه. د بوست ساتونکو کې عبدالله ترخیل غوره توپ اچونه وکړه او 15 وکټې ترلاسه کړې. د نوموړي ترڅنګ عرب ګل مومند او بشیر احمد 2 وکټې او کریم جنت 1 وکټه ترلاسه کړه.